سلامونه او نیکی هیلې. نن به موږ یو څو لغاتونه ور زده کړو چې هغه زموږ د روزمره خبرو لپاره ډېر ارزښت لري. شروع به کوو انشاءالله. شروع به د سن نه کړو. سن یعنې لمر. سن څه ته وایي؟ لمر. مون سپوږمۍ. مون څه ته وایي؟ سپوږمۍ ته. وایټ سپین. بلیک تور. ریډ سور. هینډ لاس. رین باران. ماونټین غر. کار موټر. سایکل سایکل بایسیکل. ट्रेन اورګاډي. وینډ شمال. سنو واوره. نو سن لمر، مون سپوږمۍ، وایټ سپین، بلیک تور، ریډ سور، هینډ لاس، رین باران، ماونټین غر، کار موټر، سایکل سایکل یا بایسیکل، ټرین اورګاډی یا دا نوې متروګانې چې راغلي، وینډ شمال، سنو واوره. هغه واوره نه چې د کور کې یخچال کې ږدي، هغه واوره چې د اسمان نه وریږي. نو نننی درس همدا یو څو لغاتونه مې زده کړه. انشاءالله چې بل ویډیو کې به نور لغاتونه هم ور زده کړو.